کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ISI د مشر فیض حمید د راتګ یو لوی او حیرانونکی حقیقت معلوم شو. په وطن مینو افغانانو ورته داسې څه خبرې کړي دي چې په اورېدو به یې حیران شئ. په همدې ویډیو کې یې لیدلی شئ، نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ او بیا مو خپل نظر راسره شریک کړئ. ستاسو نظرونه هم زه لولم او بیا یې له نورو هیوادوالو سره شریکوم. اوس راځم اصلي موضوع ته. افغانستان ته د قریشي په راتګ سره خلک ولې غوسه دي؟ د افغانستان او طالبانو واک ولې له پاکستان سره دی؟ په کابل کې د پاکستان سفیر په اصل کې د افغانستان رئیس الوزرا دی. د اشرف غني حکومت د پاکستان همدې سفیر له منځه یوړه. همدغه سفیر وکولی شوی چې د اشرف غني د حکومت د راپرځولو لپاره مخالف ګوندونه او ډلې د نظام په مقابل کې راوپاروي. نن د افغانستان اسلامي جمهوریت نړېدلی دی. اشرف غني او د هغه حکومت هم نشته، خو د پاکستان سفیر په کابل کې دی. د پاکستان سفیر کابل د ترهګرو طالبانو د رسیدلو په وخت کې په کابل کې وو او ترهګرو طالبانو یې امنیت خوندي کړی وو. نن د ترهګرو طالبانو پادشاه محمود قریشي د فیض حمید په څیر پرته له ویزې کابل ته را رسېدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې په اسلام آباد کې په عذر قریشي ته د عطرو تحفه ډالۍ کړه، د قریشي د احترام لپاره د کابل هوایي ډګر ته ځان رسولی. خلاصه دا چې افغانستان مطلقاً د پاکستان لخوا اشغال دی. هر هغه افغان او هر هغه مسلمان چې د طالبانو ضد مسلح او یا هم غیر مسلح مبارزه کوي، په اصل کې اسلامي وجیبه چې جهاد دی ادا کوي. په دې تړاو بیا سفیر احمدي وایي چې کلی کې مو یو ملنګ وسیده، ویل به یې د جهاد په وخت کې 80 مرمۍ سینې ته ولګېدم. زیاته به یې کړه چې 6 مرمۍ د داشکې سر او لنګیو ته به ولګېدم. ورپسې به اکسلیټر ورکړ چې د هوا نه په مرمۍ ورمیک ته ولګېدم. وجود کې مې 180 زخمونه دي، خو بیا هم مړ نه شوم. اوس جنرال صاحب فیض خان هم 10 ډزه فیسبوکیانو ویشتلی و، خو مړ نه شو. هغه خو پرېږده چې خپل کار وکړي. جنرال فیض او جنرال باجوه چې خپل وطن ته کوم خدمت کوي 15 میلیونه افغانانو هم نه دی کړی. خپل وطن کې 15 داسې کسان لکه جنرال فیض را پیدا کړی چې وطن در جوړ کړي. همدارنګه ظریفه غفاري هم وایي چې د قریشي او نورو پنجابیانو تورې پښې د مور خاورې په سپینه لمن خورا کرغېړن داغ دی چې د هر اصیل افغان وینه په جوش راولي. موږ د نړۍ د تروریستي هیواد پاکستان د سترو خبیثانو راتګ د افغانستان د ورونو قومونو ترمنځ د کرکې، نفرت، جګړې او د ډار ادامه بولو او په کلکو ټکو یې غندو. موږ د ورور پاکستان تر دوستۍ تیر یو، له لوږې به ډبرې خاورې او زهر وخورو، خو د دوی خیرات نه غواړو. کوم چې پکې یوازې دال دي. د پاکستان پر ضد مبارزه د ټولو ملي دنده ده. ځواب لرئ چې په میاشت کې 2 ځله د دښمن هیواد د استخباراتو د رئیس راتګ څه معنا لري؟ وږمه افغان هم په ډیره لنډه جمله کې لیکلي دي چې طالب تش روباټ دی، ریموټ یې د پنجاب په جیب کې. نجیب ننګیال هم لیکلي دي چې بې دروازو وطن ته قریشي بې ویزې راغلی. کمال ناصر چې د تیر حکومت د پارلمان غړی و لیکلي دي چې باثباته د قوي او مقتدر دولت درلودونکي افغانستان قریشي دوی ته په ګټه نه دی. څومره چې نام نوي او اسلامي امارت قوي دولت جوړ نه کړی شي، دوی ورته خوشحاله دي. د فعلي دولت مشران باید د دوی دوه مخیتوب ته متوجه وي. درنو لیدونکو، له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د دغه ویډیو تر پایه راسره وئ. دا او د ډیری افغانانو غبرګونونه د پاکستاني دوه مخو چارواکو د کابل ته راتګ په اړه. اوس هم غواړم چې په دې برخه کې د یو شمېر خلکو کومنټونه له تاسو سره شریک کړم. دا د ګڼ شمېر هیوادوالو کومنټونه دي چې زموږ په بېلابېلو ویډیوګانو یې کړي دي. که تاسو هم غواړئ چې ستاسو نظرونه داسې ښکاره شي، نو کولی شئ چې د دغه پاکستاني دوه مخو د کابل ته راتګ په اړه خپل نظریات راسره په کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم په راتلونکو ویډیوګانو کې د سکرین پر مخ نشروو. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو